د چا مخې ته د یغه انسان خواله بیانول د یغه انسان صفات بیانول دا ښه کار ده خو په دې کې کله کله د انسان دنیاوي غرض او دنیاوي مفاد هم وي هر انسان خو مثبت سوچ نه لري بلکې سړی په ذهن کې کله کله دا وسوسه ورشي چې یاره دغه انسان د ما تعریف وکړو کیدای شي په دې کې د څه دنیاوي مقصد او غرض وي او که چیرته یو انسان د یو مسلمان ورور د پاره دغه په غیر موجودګي کې د یغ د پاره دعا وکي بیا پدا کې دنیاوي مقصد هم نه وي دنیاوي غرض هم نه وي هیڅ مفاد نه وي دا صرف د دې وجنه چې په دې دعا کې صرف اخلاص ده بیا الله تعالی د دغه اخلاص دی وجنه د دغه انسان دعا د یغ ورور د پاره چې هغه موجود نه وي غایب وي بیا الله تعالی د دغه انسان دعا د یغ په حق کې خامخا قبلوي مونږ تاسو ته هم پکار ده چې کله هم یو کس ته مونږ نه دعاګانې وغواړي پکار ده چې هغه ته دعا وکړو دغه په موجودګي کې هم په غیر موجودګي کې هم او که یو انسان بیا هم دعا نه را غواړي د مجموعي تور باندې هر مسلمان ته پکار ده چې ټول امت مسلمه د پاره د خامخه دعاګانې غواړي صحیح مسلم کې د حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه دا روایت موجود ده وای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بالظاهر الغيب وای کوم یو کس چې د خپل مسلمان ورور د پاره د یغ په غیر موجودګي کې د یغ د پاره دعا وکي الا قال الملك ولك بمثل وای په دې وخت کې یو مقرره فرشته د یغ کس په جواب کې دا وایي چې تا چې کومه دعا د خپل مسلمان ورور د پاره د الله تعالی نه غوښته ده د تا د پاره د هم الله تعالی هغه دعا قبول کړي دا د قبولیت یو اسانه طریقه ده کوم یو کس چې دا وایي چې د ما دعاګانې نه قبلېږي بیا هغه ته پکار ده چې د یو مسلمان ورور د پاره د دعا وکړي د یو حاجت چې کله الله تعالی پوره کړي بیا د یخ په وجه باندې الله تعالی ته دعاګانې د تا په حق هم قبلوي مونږ تاسو خو د یو کس لپاره دعا کوو بیا په هغه وخت کې د ځان د لپاره دعا پکار ده چې وشي خو لازمي یې ګڼي خو که چیرته مونږ د غیر د بل سړي لپاره دعا وکړو هغه مسلمان ورور چې هغه موجود نه وي د هغه لپاره مونږ دعا وکړو بیا الله تعالی هغه دعا د خپل ځان په حق هم قبلوي مطلب یو سړی د هغه کاروباري مشکلات دي د خپل بل مسلمان لپاره د کاروباري مشکلاتو د اسانتیا د حل دعا وغواړي بیا فرشته د په حق کې امین کوي چې یا الله دغه مسلمان د یغ لپاره دعا غوښته ده دغه دعا د په حق هم قبول کړه نو دا د دعا د قبولیت یو اسانه طریقه ده په کار ده چې په هر وخت کې په هر ځای کې مونږ تاسو د الله تعالی دعا وغواړو خو کوم هغه وختونه چې هغه د قبولیت والدي په هغه وخت کې مونږ تاسو ته په کار ده چې همیشه مونږ تاسو داسې دعا وغواړو چې الله تعالی هغه خامخا قبول کړي